موږ خو چې کله سړی مړ سي بیا موږ ته غر سي ولا دا زما دپاره ډېر غټ غر و دا زموږ د خاندان یو غټ سړی و نو بیا خیراتونه یې پسونه پسې حلالیږي خلکو ته ټلیفونونه کېږي چې اله پلانکی مړ سو راسه بیا دی ژاړي هم دا زموږ معاشره دا رقم په ژوند کې موږ د چا قدر نه کوو دغه سړی چې اوس دی غر بولي دغه سړی چې اوس دی د خپل خاندان دپاره یو لویه ضیاع بولي لویه خلا بولي دغه په دنیا کې چې ژوندی و ده په میاشت نه په کال سلام هم نه دی ورته ویل دا چې دا یوه میاشت دوې میاشتې درې میاشتې یا په کلو کلو باندې مریض پروت و ده پوښتنه نه ده پر کړې هغه د درد د ارامولو دپاره د ګولۍ توان نه درلودې چې یوه ګولۍ وخوري د په دوار سر نه دی خلاص کړی پر ده یې پوښتنه نه ده کړې د ده د ډاکټر کوشش یې نه دی کړی د ده د قرابت کوشش یې نه دی کړی ده ته د علاجو د معالجې دپاره خپل حق چې شریعت پر ده ایښی دی هغه یې نه دی کړی وروسته چې نو مړ سي بیا غر سي ولا دا خو زموږ دپاره غټ غر بیا نو ژاړې هم دغه ژړا یې هم رواجي ژړا یې دا ژړا یې هم رواجي ژړا یې یو ته ټلیفون وکړه بل ټلیفون وکړه والا خو زه خو داسې خوار سم ورور مې ولاړې اکا مې ولاړې پلار مې ولاړې بیا نو په حاجره باندې د چا څه ګیله هم کوي چې څوک نه راغلی هغه مړ ورور ستاسو ولې ګیله نه کوي چې ته په کال پوښتنې نه ورکړې هغه مړ اکا چې تا په ټول کال سلام نه ورته ویلې هغه ولې ګیله نه کول نو چې څوک ستا جنازې ته نسي را د هغه اکا چې تا په کال سلام نه دی ورته اچولی ته د هغه څه خوا به دی دا ټول کار زموږ دا رواجي دي زه خو دا وایم دنیا د قرابت ځای ده دنیا د وسیله رحمي ځای ده دنیا د آخرت د جوړولو ځای ده دنیا د احسان او د همدردۍ ځای ده دغه دنیا راواخه په دې خپل قریبانو یې ولګ ته چې د مرګه مابعده په لس په شل پسو باندې غاړه نه باسې پسونه پر حلالوې خیراتونه ورباندې کوې ختمونه ورباندې کوې د یوه پسه خرچه په دنیا کې په ژوند کې تا په ده خوړلی وای اوس به دا سړی ستا ارمان نه وای دغه سړی چې کوم اجر الله پاک جل جلاله د ده سره پر احسان تا ته درکوي پر دې نه درکوي دا خو ته رواجي کارونه کوي اوس لس شل پسونه پر حلاله اوس یې پر ادره پیسې بیشې لیکن په ژوند کې دغه د ادرې پیسې چې تا پر بیشلې دي د دې لسمه حصه چې په ده خرڅه کړی وای اوس به دې غاړې خلاصې وای اوس به دې ارمان نه وای د ده د خولې به هم تا ته دعا یې وتلې دا زموږ عجبه معاشره ده په ژوند کې موږ د چا قدر نه د چا ته سلام نه وایو هغه مریض پروت وي د مریض پوښتنه کول څومره غټ ثواب د ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کم وخت چې یو کس د یو چا د پوښتنې د عیادت لپاره روان وي پر هر کس پر هر قدم باندې الله د ګناهونو معاف نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د قیامت په ورځ به دغه قرابت راسي د الله عرش به ونیسي وایي زه هغه یم چې چا زه پاللی یم قرابت یې پاللی وي نن به الله پاک جل جلاله دته انعام او د اکرام کوي الله دته به جنتونه ورکوي چا چې زه قطع کړی وم په معمولي شیانو باندې زه پرې کړی وم نن به الله پاک جل جلاله د هغه سره احسان نه کوي د هغه سره به هغه رقم تعلق کوي موږ تاسو قرابتونه په چیش پرې کړو په کال کال سلام د خپل پلار ته نه یې چول د خپل اکا دي د مرګ پر بستر باندې پروت دی د ملا پر تخته پروت دی د دومره څه نشي کولی چې یو کیلو میوه ورته راوړ ورته کښېږدي چې دا ته مریض دی د زولۍ کې پورته که یو هسپتال ته ورسو د ده زړه به تا ته دعا کوي قرابت دا د مسلمان حق دی دا الله پاک جل جلاله پر موږ او تاسو لازم کړی دی یو د مسلمان حق دی بیا د قریب حق دی خاص کر په قریبانو کې چې څوک مریض وي او لیدلی بیا پر تا باندې علاج هم الله تبارک وتعالی د قرابت په وجه لازم کړی دی د هغه خوراک د پریز دپاره د هغه د دوا او تداوي دپاره د علاج دپاره خرچه کول پیسې ورکول په ژوند کې خو دې دا نه وکړي اوس د پس د مرګه ماباره چې زر پسونه پسې حلال کې دا ځای نه نیسي ستا ځای دنیا وه چې دی ژوندی و تا ته الله ډېر اجر ورکول اوس چې مړ سو نو تا ته غر سو اوس چې مړ سو باره ته بیا په دې باندې خیراتونه کوې د یوه پسه خرچه چې ستا 40,000 پر ده باندې مصرف کړی وای 10,000 دې په دې باندې مصرف کړی وای دی به د دردو څخه خو لږ ارام سوی وای تا ته به د زړه د دعا ایستلی وای د خولې دعا نه د زړه د څخه به د زړه څخه به تا ته دعا وتلی
او الله پاک جل جلاله به تا ته پر دې څومره اجرونه درکړي وای. واورېده کوم کسان چې خپل قرابت سنبالي هغه د پاره الله پاک جل جلاله ډیر انعامات یې شدي. یو انعام دا دی چې الله پاک جل جلاله د په رزق پراخي راولي، د په رزق الله پاک جل جلاله پراخي راولي. دویم دا دی چې الله د په عمر کې برکت اچي. کم قریب چې ته پیسې مصرف کړې دا باندې نه کمیږي، ته وګور څو چنده الله پاک جل جلاله تا ته نور درکړي. ستا په عمر کې الله پاک جل جلاله برکت اچي کړ. درې شان داس دي چې الله پاک جل جلاله د پاره یې څوک وکړي د هغه په وجه الله پاک جل جلاله د سره اسانه حساب کوي او الله تبارک وتعالى د جنت ته داخلي. حدیث دی درې شان دا رقم دي چې په دنیا کې سړی وکړي الله د هغه عمل په وجه دته الله تبارک وتعالى جنت ورکړي او د سره د حساب اسانه معامله کوي. څونه غټه خبره ده. د آخرت په ورځ چې په یو عمل باندې ته اسانه خلاصېږي په دنیا کې سړی هغه ته چانس وي چې دا وکړي، لیکن بیا هم نه کوي. دا لوی بدبخته دی. الله پاک جل جلاله د دې درو اعمالو په وجه الله دته جنت هم ورکړي. په هغه کې یو شی قرابت وسیله رحمي پالل. لهذا چې کوم مریضان یې هغوی ته پوښتنې ته ورسه په دې کې ته نه اوس څه کوې ما ولا سلام سره باندې ته ورسه د الله د رضا په خاطر باندې پر هر قدم الله ته څونه اجرونه درکړي. په دې والله که ته بې عزته شوې چې د ستا سره یو کال سلام بند کړی و نن دی ولوېدی د ملا پر تخته پروت دی د مرګ پر بستر پروت دی او ته پوښتنې ته ورروانېږې هلته ته ورځې. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله بل هېڅ شی تا ته نه زیاتوي بغیر د عزته. الله تا ته عزت درکوي. لیکن په دې کې تاسو خپل تربورګروي د قومیت دی نوس دی فلان دی فلان دی دغه تربورګروي دغه قومیت دا رواجو دا پښتنیت دا زموږ آخرت واخسره خراب کوي، دا زموږ آخرت را تباه کوي، دا موږ تباه کوي. مه کوئ د خدای لپاره. د خپلو مریضانو باندې پوښتنه وکړئ. دا ډېر خوشحاله کېږي. دا ډېر نازکو حالات باندې که هغه خوشحاله نه سي الله تا ته په دې باندې بې شمار اجرونه درکوي.